د پښتنو د سر تاج په پښتو او پښتنو باندې ګران سړی، د پښتنو د حقونو مدافع او د پښتو ژبې انقلابي شاعر له دې فاني دنیا څخه ولاړی او د تل لپاره یې سترګې پټې کړې. کورنۍ ته یې له لرو بر څخه پښتانه د تعزیت او فاتحې لپاره راځي او اوس هم روزانه یو نیم داسې شخصیتونه او مخور پښتانه راځي ورته چې د دغه شهید له کورنۍ سره غمرازي وکړي او د ده د کورنۍ مور ورونو او بچیانو غم ورسپک کړي. همداسې د افغانستان یو پښتون انقلابي سندرغاړی جاوید امرخیل د ګیلمن کور ته ورغلی او هلته یې د ګیلمن په کور کې د ګیلمن له مور او ورونو سره غمرازي ښودلې ده. جاوید امرخیل د ګیلمن له بچو سره په ډیر افسوس او خفګان باندې ملاو شوی ده. د هغه بچو ته یې مینه ورکړې ده او په دواړه مخه یې ښکل کړي دي. د هغه له مور سره هم د هغه د شهید زوی په دغه دروند غم کې غمرازي شریکه کړې ده. همداسې د ګیلمن مور د جاوید امرخیل په ورتګ باندې ډیره زیاته خوشحاله شوې ده او جاوید امرخیل د ګیلمن د مور په سر باندې د پښتنو د رواج په مطابق څادر ور پر سر کړی دی او ورته ویلي دي چې هیڅ غم ونه کړي، زه هم ستا بچی یم او ته زما مور یې، او ورته ویلي دي چې ګیلمن هم زما د ورور نه کم نه و. د ګیلمن په شهادت باندې ډیر زیات خفه شوی یم. قدرمن دوستانو، لکه څنګه چې زموږ او ستاسو په منځ کې ګیلمن نشته او له موږ څخه ګیلمن لاړی، خو د خوشحالۍ خبر دا ده چې کله هم هغه شهید شو او پښتنو ته د هغه د شهادت خبر ورسېدل نو په سوشل میډیا یې هم ښه ډېر زیات د هغه درناوی وکړ او د هغه په شهادت یې خفګان ښکاره کړ او همداسې د هغه د جنازې د ادا کول لپاره هم له مختلفو سیمو څخه هر قسم پښتانه راغلل او د هغه جسد یې په ډېره درناوي او احترام سره خاورو ته وسپارل. انا لله و انا الیه راجعون. الله تعالی دې شهید ګیلمن وبخي او د هغه کورنۍ ته دې صبر جمیل ورکړي.